زما د قدر وړ او محترم مسلمانانو نو سلام علیکم ورحمت الله. په مجازي نړۍ کې زموږ د یو افغان خورکی ویډیو ښکته پورته کیږي چې د یو پنجابي له لوري هغه کړنه عمل ورسره کیږي چې نه د مسلمان سره ښایي او نه د انسان سره. زموږ افغانان بیچارهګان د ناروغي یا د تکلیف په وجه باندې د پاکستان خبیثو اسپیټالونو ته همدارنګه خبیثې نجسې خاورې ته ورځي چې څو ځلې ما دو باندې غږ کړی چې د الله په خاطر باندې مه ورځئ، مرګ په ځان قبول کې دی، خبیثې خاورې ته مه ورځئ. خو بیا هم د پاکستان په اخو افغانانو باندې په سرو خلو علا باندې غږ کوم چې په دې لسو کلونو کې بغیر د مظاهرو، بغیر د غږونو، بغیر د افواهاتو نه هیڅ ونه کړل، نه په افغانانو باندې غیرت وکړو او نه په پښتنو باندې غیرت وکړلو. زه تاسو له چیلنج در کوم که چیرته تاسو کې غیرت موجود وي، راځئ تاسو د اخوانه راشي، موږ د دې خوانه درځو در باندې، راځئ د دې تورخم او د دې سپین بولدک دا دروازې چې د پنجاب یا د اټک په پول کې ولګوئ. دا خبیثه اداره د افغانانو د تکلیف او د افغانانو د پازابېدو په خاطر جوړه شوې ده او همیشه دا کار کوي. موږ د هر فرد، د هر افغان، د هر مسلمان پوښتنه د دې خبیث پوج او د دې خبیثو اشخاصو نه کوو. زه مولا یعقوب ته عذر کوم د الله په خاطر باندې، ته ما د دې سرحداتو یو مسؤل وټاکه. قسم په الله زما د یو افغان په زورېدو به د یو خبیث عسکر دلته راوړم، په غړو کې به درته سوځوم. زما د یوې خور په بېعزتۍ به انشاءالله د 12 عسکر راولم، په غړو کې به سوځوم. د الله په خاطر باندې ما ته سرحد وسپاره، د افغانستان ټول هغه سرحدات چې د افغانستان د دې خبیثو همسایګانو سره وصل دي، انشاءالله زه بیا ګورم چې زما د یو افغان سره بده رویه دلته وشي. په هغه افغانانو باندې بیا هم غږ کوم چې په سپین بولدک په چمن ساحو کې اوسي، دغه پنجابي چې زموږ د خورکۍ عزت خراب کړی دی او لاس یې وراچولی دی، که چیرته تاسو پښتانه یاست او غیرت لرئ، بنګړي مو نه اچولې، د دې خورکۍ جواب به تاسو حتما او د دې بدل به تاسو اخلئ. همدارنګه د سپین بولدک پر مجاهدینو باندې غږ کوم چې په واقعیت د تاسو دا عمل لیدلی وي او خبرې ترې یاست، نو د دې پنجابي خبیثو په دې خولو کې دا د مشیندارې دا مرمۍ د څه لپاره یا خو څه ودون ته سړی نه ساتي، پورخالي کوي. زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، قسم په الله چې زموږ مشران یو مشر ماته امر وکړي په ملي قیام به انشاءالله تر اټکه دا پاکستان خبیث دولت نسم، انشاءالله په ملي قیام به غږ کوم. دا د ټولو افغانانو لپاره به غږ کوم چې چا بنګړي اچولي هغه به نه راوځي، که نران وي د ملي قیام کې به اشتراک کوي او د دې خبیثې ادارې پر وړاندې به جنګ کوي. دلته راته د تور بغدادي مکناټن سفیر راوستی دی چې هغه د دې عمل نه ښه خبر دی. ولې داسې کوئ تاسو؟ د همسایګانو د مسلمانانو سلوک همدا شوي دی یو مسلمان سره. په وزارت خارجه باندې غږ کوم، په وزیر صاحب محترم دغه تور بغدادي چې اوس راوستی سفارت کې کېنولی، تور بغدادي چې یو مصنوعي ګیره هم پرېښې ده، دا راوغواړي اظهار کوي او د دې خور او د دې افغانې پوښتنه ته حتما وکړي. زه ټولو افغانانو ته اطمینان ورکوم چې زموږ افغانان، زموږ افغان پوج انشاءالله د داسې خبیثینو په جواب کې انشاءالله ځنډ نه کوي او ډیر ژر ده چې انشاءالله د دې خورکۍ انتقام واخلو. السلام علیکم ورحمت الله.